پاکستانی ټیک ټاکره د ترکیې په ایرپورټ کې ونیول شوه. دوستانو که غواړئ چې په اړه یې پوه شئ چې حرمشاه د ترکیې پولیسو ولې او د څه په خاطر نیولې ده نو ویډیو تر پایه وګورئ. خو د ویډیو له شروع کول نه مخکې که تر اوسه مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ پښتون ټایم چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. پاکستانی ټیک ټاکره حرمشاه د ترکیې هوایي ډګر کې ونیول شوه. د پاکستان مشهوره او لنجمنه ټیک ټاکره حرمشاه د خپل خاوند سره یو ځای د ترکیې په هوایي ډګر کې د پولیسو لخوا نیول شوې ده. په راپورونو کې ویل شوي دي چې د حرمشاه او د هغې د خاوند سره په ډیره کچه طلا، کرنسي او نورې پیسې نیول شوي دي چې دوی له ترکیې څخه د ایستلو هڅه کوله. حرمشاه یو پاکستانی ټیک ټاکره ده او وروسته له هغې ډیره مشهوره شوه چې له یو شمېر پاکستانی سیاستوالو سره د ټیک ټاک ویډیوګانې خپرې شوې وې. هغه څه موده مخکې له پاکستانه ترکیې ته لاړه، هلته یې له یو پاکستاني سره واده وکړ او ژوند یې په ترکیې کې پیل کړ. خو بیا وروسته نوموړې انګلستان ته لاړه چې د ډیرو پیسو سره جوړه کړې ویډیو یې هم خپره شوه او د پاکستان حکومت هم پرې غبرګون ښکاره کړی و. ملګرو دا و یو لنډ راپور چې د ترکیې پولیسو د حرمشاه د نیولو په اړه و. تاسو یې په اړه څه نظر لرئ؟ نظر مو راسره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ او د نورو داسې تازه او معلوماتي ویډیوګانو دپاره پښتون ټایم چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي رب سپارم. د لوی الله په امان.